د ماین پاکۍ د انسجام او همغږۍ چارو مسؤلین خبرداری ورکوي چې اوس هم د هیواد په کچه شاوخوا 3.18 میلیونه وګړي د چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. دا هغه میراث دی چې جګړو پرې ایښی او لا هم د زرګونو کورنیو ژوند ګواښي. د ماین پاکۍ چارواکي وایي که څه هم د تخنیک همغږۍ او ادارې په برخه کې زیاتې ستونزې حل شوي دي، خو د بودیجې کمښت لا هم یوه جدي ننګونه ده چې که ورته پام ونه شي کیدای شي د ماین پاکۍ په بهیر منفي اغیزې وکړي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د خنډونو څخه یو لوی خنډ همدغه ده چې د بودیجې له کمبود سره مخ ده، نور هیڅ ستونزې نه لري. نو په نړیواله باندې غږ کوو چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام ته په بشردوستانه سترګه وګوري او له سیاسي نظره ورته ونه ګوري، تر څو پورې خپل کومکونه دغه پروګرام سره لا زیات کړي چې موږ وکولی شو د افغانستان د خلکو د ژوند یا خطر مخنیوی وکړو. د 2015 کال پیل راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ناچاوده توکو 15 چاودنې ثبت شوي چې له امله یې 168 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 2015 کال له پیله تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې 15 حادثات رامنځته شوي دي. دغه حادثات په مجموع کې 138 قربانیان لري چې 28 شهیدان دي او 110 دي زخمیان دي. په دغه قربانیانو کې د 90 په شاوخوا کې هغه ماشومان دي. د 2015 کال له پیله د اپریل میاشتې تر اخره پورې په ټول افغانستان کې 15 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو او ناچاوده توکو څخه پاکه شوې ده. بل لوري ته یو شمېر هیوادوال وایي ناچاوده توکي ورځنی ژوند له خطر سره مخ کړی او که د ماین پاکۍ برخه جدي ونه نیول شي کیدای شي په راتلونکي کې د لا ډیرو بېګناه انسانانو ژوند واخلي. دلته ډېر ناچاودې ماینونه او ډېر ناچاودې توکي پاتې دي. د اسلامي امارت او موساد څخه همدغه هیله ده چې دغه ناچاودې توکي د دې ولایت څخه پاک کړي او په دې خاطر چې زموږ د ځوانانو او ماشومانو د شهیدېدو او معیوبېدو څخه مخنیوی وشي. د ورسانو له وخته راده چې دا ماینونه پاتې دي، باید چې هره مؤسسه موږ ته راسي، موږ سره کومک وکړي او د موږ د غږ واوري. د ماین پاکۍ د همغږۍ ریاست د وروستیو معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د ماین پاکۍ 24 پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د بیلابیلو مؤسسو 109 ټیمونه کار کوي چې شاوخوا 1400 کارکوونکي لري. ماینونه یوازې چاودنه نه کوي بلکې د ماشومانو خوبونه، د کورنیو هیلې او د ټولنې امن هم ورسره له منځه ځي. د ماین پاکۍ بهیر نه یوازې تخنیکي کار بلکې انساني ماموریت دی، یو ماموریت چې د ژوند ژغورنې لپاره پوره نړیوال او ملي ملاتړ ته اړتیا لري.